औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरहबा अस्सलामु अलैकुम। په تېر ویډیو کې موږ حدیثي پوه ډسکس کړو صحیح ده چې دا ریټ اف ډیزالوینګ سلوټ چې دی مطلب د سلوټ د حل کېدلو د کومه درجه چې ده دا به موږ څنګه تیزو مطلب دا په څه طریقو سره تیزیږي نو په هغې کې موږ یو دوه اکټیویټیز چې په پیج نمبر 64 باندې یې کړو او نن به وایو ډیکریزینګ د سایز اف پارټیکلز چې د پارټیکلز سایز چې دی د سلوټ کم پارټیکل چې د هغې سایز که موږ ډیکریز کړو نو هغې سره به دا پروسس چې دا تیزیږي او که نه صحیح ده دې کې دا یو اکټیویټي دی تاسو دې ته وګورئ اکټیویټي 5.7 په دې کې نمبر 1 وایي ټیک 2 بیکرز اور ګلاسز دوه بیکر یا ګلاسونه راواخلئ بیا وایي مارک دیم ایس اے اینډ بی او په دې باندې اے او بی مارک کړئ مطلب په یو باندې تاسو ولیکئ اے او په بل باندې ولیکئ بی صحیح ده بیا نمبر 3 وایي پوټ ا سپون اف پاوډر شوګر اور ګرینز اف شوګر ان ګلاس اے ګلاس اے چې دی ته تاسو میده کړي چینی یا د چینی دانې چې دا وغورځوئ بیا نمبر 4 وایي پوټ ا شوګر کیوب ان ګلاس بی او ګلاس بی چې دی په دې کې د چینی یو کیوب چې دی یو مکعب چې دی دا کېدی صحیح ده داسې کوم شکل چې دی ته موږ کیوب وایو نو داسې یو غټ کیوب پکې کېدی بیا نمبر 5 pour a cup of water in both the glasses او دواړه ګلاسونه چې دي ته اوس اوبه وغورځوئ صحیح ده بیا نمبر 6 وایي observe in which glass the sugar will dissolve sooner او مشاهده وکړئ چې په کم ګلاس کې مطلب په ګلاس اے یا په ګلاس بی په دې دواړو کې په کم یو کې به چینی چې دا بیا زر حل کېږي مطلب دا مشاهده اوس تاسو وکړئ چې په دې کې د پارټیکل سایز سیوا دی مطلب غټ دی او دلته کې د پارټیکل سایز کم دی وړوکی دی پاوډر دی یا ګرینز دی صحیح ده نو په دې دواړو کې به چینی چې دی زر په کم یو کې حل کېږي صحیح ده you will observe that the powder or grains of sugar will be dissolved quickly نو تاسو پیدا مشاهده وکړئ چې کم پاوډر یا ګرین اف شوګر چې دانې دانې چینی یا پاوډر چې تاسو کم ګلاس ته ګلاس اے ته غورځولي نو هغه زر حل شوی صحیح ده دا به زر حل شي quickly مطلب په تیزۍ سره زر به حل شي whereas the cube of sugar will be dissolved slowly او کیوب چې کم ګلاس بی ته تاسو کیوب غورځولی او مکعب چې په کم کې تاسو یې اخوتی نو دا به زر نه حل کېږي دا به زر نه ډیزالو کېږي دا به ټیم حل صحیح ده نو the resolution of any solute depends on the size of particles صحیح ده لاندې کې تاسو ګورئ نو the dissolution of any solute صحیح ده یو په یو سولوشن کې چې کله موږ سولوټ ډیزالو کوو صحیح ده د دې ډیپینډز دی انحصار دی on the size of particles د ذراتو په سایز باندې چې د دې ذرات څومره واړو نو امر به دا ټایم کم لیو د دې ذرات څومره غټو نو امر به دا ټایم سیوا علي صحیح ده وی as much as the size of the solute sugar will be smaller څومره چې د چینی د دې پارټیکل د سایز منګه ورکوټی کو it will dissolve in solvent water faster دا به امر په دې سالوینټ کې په دې اوبو کې زر حل کیږي with respect to the size of particles صحیح ده په لحاظ سره د دې دغه ذراتو د دې چې مطلب ذرات غټو واړو څومره وجو عقب سپیډي صحیح ده مطلب که پاوډر وجو زر به حل کیږي که ګرینز وجو ورپسې وي که کیوب وجو مطلب دا به بیسلوي صحیح ده دا به زر نه حل کېږي چې څومره د دې هغه ذرات چې دی هغه موږ په سایز کې کمو نو امره به د دې سپیډ چې دی په دې سالوینټ کې د ډیزالوینګ سپیډ چې دا به امره سیوای دا به امره تیزي صحیح ده بیا دلته کې وګورئ لاندې ډایلوټ اینډ کنسنټریټډ سولوشن نروب او ټینګ سولوشن نروب او ټینګ حل صحیح ده وس نروب او ټینګ پښتو کې ورته موږ وایو تاسو به پیژنئ چې نروب هغې ته چې کم کې د سلوټ مقدار مطلب هغه ډېر کمی ماینري صحیح ده او کنسنټریټډ سولوشن بیا موږ هغې ته وایو چې هغې کې د سلوټ مقدار شي دا ډېر زیات سیوای صحیح ده مطلب د دې په نسبت سیوای نو بیا د اکټیویټي 5.8 دلته کې وګورئ نمبر 1 وایي pour equal quantity of water in 5 glasses 5 ګلاسونه راواخلئ په 15 واړو کې یو شانتي مقدار د اوبو وغورځوئ بیا نمبر 2 do not pour anything in the first glass لومړني ګلاس ته په لومړني ګلاس کې تاسو اوبه غورځولي نور ورته سم وغورځوئ دغه شانې پرېږدئ pour 1 spoon of colored drink in the second glass او دا دویم ګلاس چې دی په دې کې یوه سمزوکی کم کلر ډرینکس چې موږ چې کور ته اکثر راوړو که نه لکه ټینګ وغیره نو دې ته یوه سمزوکی هغه وغورځوئ صرف یوه سمزوکی دی نمبر 2 ته ها او بیا 2 and 3 او دا دویم نمبر چې دی په دې پسې چې دا دی دا مطلب په دې کې دریم نمبر صحیح ده نو په دې کې تاسو دا یو خو پکې تاسو پرېښو که نه نو په دې کې تاسو یوه سمڅوکۍ وغورځوله صحیح ده دې ته دوه سمڅوکۍ وغورځوئ دې ته دا کلر ډرینک چې دا دوه سمڅوکۍ وغورځوئ دې ته یو وغورځوله او دې ته بیخي څه غورځولي نه دا دغه شانتې دی ها 3 in the 4th او بیا دې ته څلورم نمبر ته درې سمڅوکۍ کلر ډرینکس چې دا وغورځوئ مطلب هغه ټینګ شي یا هر شی چې کور کې موږ سره صحیح and 4 in the 5th glass او د 5th glass چې دې ته څلور سمڅوکۍ چې دی نو دغه کلر ډرینکس چې دا وغورځوئ مثال په طور تاسو کور کې ټینک پروت دی 15 ګلاسه تاسو راواخلئ یو اسې پرېږدئ او دې ته یو سمڅوکۍ دې ته دوه سمڅوکۍ دې ته درې او دې ته څلور سمڅوکۍ ټینک تاسو وغورځوئ صحیح ده
نو ډرینکس such as sorry دلته کې وګورئ د 3 نمبر ته observe and tell in which glass the color of solution drink will be lightest and in which glass darkest. صحیح ده. په 3 نمبر کې وای observe and tell مشاهده وکړئ او وای in which glass په کوم ګلاس کې the color of solution drink will be lightest چې دا solution چې د دې رنگ چې دا به lightest مطلب هلکه وي. صحیح ده. and in which glass darkest او په کوم ګلاس کې د دې رنگ چې دا به ډیر زیاتی. مثال په تور تاسو سره اورنج کلر ډرینک ته مطلب ټینګ دی په کور کې تاسو دې ته یو سمجو کوی غورځون د دې کلر بل لایټست مطلب ډیر کم وي کنه د دې د بل خاصه وي د دې د خاصه وي د دې د ډارکست مطلب دا به بالکل د مالټي په شانتي قشانتي سور شوی. صحیح ده ځکه چې دې ته څلور سمجو کوی غورځول دې ته درې دې ته دوه دې ته یو نو د ټول نه ډارکست په کې دای. صحیح ده. بیا دلته کې وګورئ drinks such as milk, tea and soft drinks are all solutions. منګه چې کم ډرینکس په روزمره ژوند کې استعمالو لکه منګه پي استعمالو. صحیح ده. چای استعمالو او نور سافت ډرینکس لکه مختلف ډرینکس دي منګه په دکان کې سکو مختلفي بوتلې وغیرہ. صحیح ده. are all solutions دا ټول څه دي دا ټول solutions دي. صحیح ده. A solution having minor quantity of solute is called dilute solution. وس هغه solution په هغه کې چې په کم کې د solute مقدار چې دا ډیر لګي هغه ته موږ dilute solution وایو. A solution having major quantity of solute is called concentrated solution. او هغه solution چې په هغه کې د solute مقدار چې دا major مطلب ډیری سیوای هغه ته بیا موږ وایو concentrated solution. هغه ته بیا موږ وایو ټینګ solution. Identify in activity 5.7 پیژنګلو کې په سرگرمی 5.7 کی which glass has the dilute solution and which one has concentrated. چې کم ګلاس چې دی په هغه کې dilute solution دی نروب solution دی او په کم ګلاس کې solution چې دا concentrated دی. صحیح ده. ها پر روان ویډیو کې ان شاء الله بیا په پیج 66 باندې chemical changes in everyday life چې دا به ډیسکس کوو. در روان ویډیو پر تاسو په اړه په الله د الله پامه